دا چا لیکلي د ټي وي نقصانات څه دي او عذاب د ټي وي خو نقصانات ډېر زیات دي د سترګو زنا نه چې پردی ښځې ته ګوري او د پردی ښځې او د نامرده اواز اوري او خوند پرې هلي غلط نو دا د غوږونو زنا شو او چې ناست نو دا ستا د خپو زنا شه چې بس ډډه دې بالغ ته والي د بوډۍ هسې تسبیح دې لاس کې نیولي او ګوري ټي وي نو ټول وخت دې خراب بدن دې او سخت عذابونه دي قرآن شریف کې راځي ومن الناس من یشتری لهو الحدیث یضل عن سبیل الله بغیر علم اتخذه هزوا اولئک قرآن نه معلومیږي چې عذاب شته چې سړی د ډبتوب آلات علي ناچ ګانې نو په ټي وي کې ټول ناچ دی او ګانې دی او رقاصي او ډمان سړی هم ګډېږي ښځه هم ګډېږي ښځې سرتور سر ببر سرې غاړې ښکاري لاسونه ښکاري خبرې د خواهشاتو وي او د یارانې او دغه خبرې کې ټولې خبرې هم خرابې دي تصویرونه هم خراب دي د قرآن او حدیثو نه معلومیږي سخت عذاب به وي او دې قصو دا کتابونه دې ډک دي یو سړی و کراچۍ کې مو یا کوم ځای کې نو بس ښه سړی و او بچو ورته وي یو ټي وي دله واله چې دا ډرامې ډېرې خوند کې یو ډرامه خلاصېږي بله او هغې پسې بله او بله ډرامه خو ټول پردی ښځې او پردي سړی او یارانې خبرې وي ښځې وتښتوله او ښځې هغه کړه مړه کړه نو دغه څیزونه ګوري راګوري نو بس بیا ټي وي وله واغېشت او عربو کې دا قصې مشاهداتو کې داسې سند نه غواړي مشاهدې وي نن دا چلو شو نن دا مشاهدات او دغه باره کې هم راځي سعودي عرب کې دا ټلویزیون قسم یو په ریاض کې او بل په جده کې نو هغه جدې واله دواړه یارانه وه دوستان وو هغه یو مړ شو هغه ریاض واله هغه جدې واله دا ملګری په خوب کې ولیده چې ډېر سخت تکلیف کې دی ولې وی بچو له مې ټي وي اخیستو هغې چې ډرامې ته کښېني او دلته په ما باندې په قبر کې یو عذاب شروع شي او ما د تکلیف دی او داسې ته لاړ شه او زما بچو ته ووایه چې هغې ټي وي د لاسه په ما تکلیف دی ده بس ویل چې را پاڅېدو یاره خوب دی خوب کې خو سړي د خیالاتو په شکل کې جوړ شي او یا بیا څه مطلبي بیا دوباره خوب ولیده هغه ملګري ورته منت کوي ما نه یو غلطي شوې وشه بچي مې ټول ورځ ډرامې ته ناست دي او زه ډېر لوی پریشان یم عذاب کې ګیر یم ځکه د ګناه هغه وجه خو دی وه بس ده بیا د هغوی جس ټکټ واخېست او د جدې نه ریاض ته لاړه هغې هم پېژنده چې زموږ ملګری دی ودوی ستاسو پلار که څو ځلې خوب کې وکته بس نور خو ښه سړی و خو دا غلطي ته شوې وه بچو ورته یې ټي وي راوړه ټي وي کې څه کوي ډمان پکې ټول ورځ ګوري او ګانې اوري نو هغه ته ډېر زیات تکلیف ټول بچي په ژړا شو ټول کورنۍ او ژړل او توبه وکړه بس هغه ټي وي ځمکې له راخلاص کړه بیا قدرتي خوب کړي دا هغه شی هغې پرېښوده دې ته چې وړي د خان دی خوشحاله دی او دی خدای پاک باندې هغه عذاب پورته کړه دا اوس احادیث نه ده خو واقعات دي مشاهدات دي چې کوم ډمتوب کوي او کوم په جنکو باندې ډېر کتابونه په دې ډک دي چې دا کومې ښځې دا سرتور سر پرتو سړو ته کوم سرونه ښیي یو یو ویښته به د ملیکي وباسي او ګنجي یا شونډې سرېږي او پردو خلکو ته یې ښیي قبر کې به وګوري دا دوه دېرش غاښونه به ښکاري او شونډې وپېلي الله دې موږ وساتي بعضو خلکو لیکلي چې غټ کب حرام دی دا خبره څنګه دا دروغ ده کب حلال دی او که وړوکي او که غټ وي خدای دې کړي چې ډېر بې وي شیخ صاحب وی کراچۍ کې یو ځل کب هغه به لیدلی و چې د کراچۍ کې یو کب یو ځل سمندر کې نیولی شو هغه چا راوښکې نه شو چې مړ شو نو بیا په کرین باندې راوښکه او کراچۍ کې په یو سمندر په غاړه باندې خلک تماشې ته راتلل ټکټ هم مو د هغې 2 روپۍ د کتو او هغه بیا وروسته چې لږ بیا خرابېږي نو د هغې بیا غوښه شو او هغه غوښې نه وازدې نه چې کوم غوړي ووتل پته نه لګي چې څو سوه ټیمه 1.5 ټیمه د کبانو تیل دي ووتل د هغې د وازدې نه او پته نه لګي چې څومره صحابه کرامو کب خوړلی دی مدینې منورې سره دی خوا یو سمندر غاړه ده یمبو ورته وایي د بدر په لار دی صحابه کرام تلو 300 کسانو 350 خدای پاک ورته یو کب راوښکه هغې وخوړه غوښې یې وچکړې هغې له وچل ورته او د هغې هغه 2 شی داسې ولګولې او یو کس پکې په اس سور شو په اوښو او لاس کې 3 میټره نیزه نیولې ورسر کې اوسپنې او په منځ کې پکې تېر شو او هغې سره نه لګېدو او د سترګې په کوغالي کې د کب 7 کسان
شپږو صحابه کرام کې ناستی شو داسې یو پیلې وه د سترګې هغه هډوکي خوړلې دي داسې خبرې دي پته نه لګي په دې څه کوي وړوکې کب او غټ کب کې فرق نشته ټول حلال دي أحل لكم صيد البحر حضور علیہ السلام په حدیبی په موقع کې ذبح کړی وه څه وجه په عمره کې څه وایي په عمره کې واجب نه ده دا عمره کې حلاله نشته د عمرې د حلالۍ د عمرې نه وه کړې عمره دې په نیمه کې پاتې شو نو سړی چې په نیمه کې پاتې شي یو حلاله به وکړي د هغې نه پس به سر وخورئ نو دا تللی نه شو حرم شریف د هغې نه پرېښودل د کافرانو قبضه کې وو نو اوس هم دا مسله ده چې ته لاړ شې او لاره بنده شي نو ته خو اوس احرام به څنګه کوځئ نو ته به یو چیلې حلال کې که غریب یې که مالدار یې دا به حلال کې او د هغې نه پس جامې وباسه او سر وخوره تحلیل دې دپاره دی باقي په عمره کې خو حلاله نشته عام عمره کې چې پوره کړي صرف دوه فرایض دي یو احرام دی یو طواف دی او یو سر خریل یا مشین کول او سعی دغه واجب دی بس عمره پوره کړي سړی د غوښه څلوېښت ورځې خوړی شي او یو کالم خوړی شي چې فرج کې کېږي په ایښودو باندې حرامېږي نه چې څښا شوی نه وي که چینجي پکې وشي نو چینجي ځای به نه خورې وی او هسې که زړه شي لږه نو خوړی شي زوړ شي دا چې لیکل رانجه د کوهي تور ته راځي د خدای تجلي داسې نشته الله تجلي پې شوې ده د هغې کیفیت خو مونږ ته نه دی چاته نه دی معلوم او هغه غرب اوږه دی خو دا رانجه نه دی رانجه خو کاڼې دی جدا دا رانجه هغه نه دی خو خورې دي والد صاحب مې کوهي تور ته تلو په 1996 کې کینیا ته لاړه بیا افریقې ته بیا مصر ته راغی کوهي تور ته تلو نو هغه ګټې چې دي بوږه بوږه دي رانجه نه دي ځوانه ښځه د خاوند نه علاوه د سفر هغې له زور پورې شي که کوي په خپل زور خو زنانه پورې شي خو داسې دغه به نه کوي که هغه د هغه ویزان دې ته ساتي که هغه ځوانې یا داسې باقي زور په دغه باندې احتیاط